تهجد مکوئ ستاسو دې په الله قسم چې وی نه کوي ذکر اذکار مکوئ په آرام کښېنئ تبلیغونو پسې مه ګرځئ په آرام کښېنئ حج عمرې نه په آرام کښېنئ په آرام کې اول خپل معاملات ټیک کې بیا عبادت کوئ الله جل شانو پیغمبرانو ته یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اول خېټې ته حلال اچوئ پیغمبر دا هغې نه پس عبادت کوئ ما ته ودرېږه نو قیمتي څیز څه شی دی معاملات دي څه دي لومبی څیز معاملات بیا وروسته څه شی عبادات لومبی څیز څه معاملات بیا وروسته څه شی عبادات دا ګوره ځان سره دا د قرآن مجید آیت مبارکه مې ته وي ډایجسټ ته نه وایم او نه ته مشرق او صاف اخبار وي قرآن مجید داسې وي چې پیغمبرانو تاسو حلال خورئ د هغې نه پس بیا ما ته ودرېږئ عبادت کوئ اعمال صالحه الګ قبلیږي چې کله د سړي په خېټه کې حلال پراته وي د دوکې مال نه دا خبره ځان سره یاد ساتئ همیشه ځان د بددیانتۍ نه څه راځي په معاملاتو کې لومبی چې انسان ته نقصان رسوي هغه بددیانتي راځي څه راځي بددیانتي هیراپیري دا معمولی دوکې کول دا لومبی هغه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو اسد قبیلې یو سړی لیږلی وی لاړ شه او ته به په پلانکي ځای کې زمونږه د زکات چیرمین د زکات عامل وی تاله به خلک د علاقې زکات راوړي هغه راغی د سیزن نه پس بیت المال کې هغه کم زکات چې ورسره و که نه راجمع کړی و د خلکو نه هغې راوړو نبي علیه صلات وسلام نه یا رسول الله دا د زکات هغه مال دی او دا کم چې ما سره دا نور څیزونه دي دا مال خلکو ایز ا ګفټ راکړي دا یې په تحفه کې راکړي نبي علیه صلات وسلام مبارک منبر ته وختو او ورته وی د خپل پلار او د مور په کور کې کښېنه تاله دې هلته څوک ګفټونه درکړي خپل مور او د پلار په کور کې کښېنه هلته دې تاله ګفټونه درکړي دا د دې زمانې د مدرسو محتممانو ته دا خبره کوي نبي علیه السلام چا ته کوي د مدرسو چې کم منتظمین او محتممین دي هغې ته دا خبره کوي چې چیلی راشي او ګډ راشي په طالبانو یې خوره کور ته یې مه بوځه او چې چنده راشي جیب ته ماچه او ځان له پې ګاډی ماله ځان له پې ټوډي ماله څه کوه دا د طالبانو حق ته غیلې ورکوه دا ړومبی څیز دی بددیانتي دونه خراب څیز دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې بددیانتي کوي قیامت په ورځ به یو سړی راشي د هغه ولو ته به چیلی ختوي چیلی او چغې به وایي بی به کوي یو سړی به راشي د هغه په شا باندې به اوښي یو سړی به راشي غوی به یې سټ ته ختوي او چغې به وایي دی به نبي کریم صلی الله علیه دا به پټ کړي بددیانتي به یې کړي دی به راشي نبي علیه صلات وسلام هغه پیغمبر چې ټول به څه وایي یا ربي نفسي نفسي او دا به څه یا ربي امتي امتي او خپل امتي به پسې راشي یا رسول الله بوج مې په سټ باندې دی یا رسول الله سوکه زما دپاره سوکه آواز ولګوه زما د دې امتي دپاره هم آواز ولګوه نبي علیه صلات وسلام به ورته وفرمایي ستا سره میس کار نشته څه به ورته وایي ستا سره میس کار نشته لقد ابلغتک تا ته ما خبر را رسولی تا کې سړیتوب نه تا په هغه ورځ نه منله قرآن نه و که حدیث نه و تا ته څه مسله ستا څه وه د شیطان صرف په وسوسه باندې غلطېږي او د هغه په هغه صرف په وسوسه باندې چې چېرته مخې لمدلی نه دی راغلی د هغه په وسوسه باندې عمل کې او زما واضح اګریمنټ مې ته مخې ته پروت په هغې دې عمل نه کوم بیا د چا نقصان دی زما نقصان دی الله جل شانو په پکې څه نشته پیغمبر په پکې څه نشته